په یو بازار کې یو ځوان و. دا ځوان د شپې چوکیدار و چې خلکو به د حاجي په نوم پیژنده، خو حقیقت دا و خلک هغه نه پیژنده، ځکه انسان اکثره یوازې د بل چا نقش ویني، نه د هغه حقیقت. شپه جوړه وه، بازار ویده و، خو حاجي ویښ و. نه یوازې سترګې بلکې ذهن یې هم ویښ و. هغه پوه شو چې اکثره خلق ویده نه وي بلکې بې شعوره وي. هغه ته ځان نه وپوښتل ولې زه یوازې یم، ولې زه له نورو جلا یم. بیا یې خپل فکر بدل کړ، یا شاید زه یوازې نه یم بلکې زه ویښ یم او نور ویده دي. هغه اسمان ته وکتل او پوه شو انسان کله هم یوازې نه وي، هغه یوازې د خپل ذهن له شور نه تښتي. هغه شپه د حاجي سوند بدل شو. هغه دا درک کړ اصلي زندان دیوالونه نه لري بلکې فکرونه لري. نور خلق په ورځ کې ګرځېدل خو بندیان وو، او حاجي په شپې کې یوازې وو خو آزاد وو. هغه نور د قسمت نه شکایت نه کو، ځکه پوه شو انسان هغه ځای کې نه بندیږي چې ولاړ وي بلکې هلکه بندیږي چې فکر یې ودرېږي. کلونه وروسته خلک وایي دا حاجي بدل شو، خو حقیقت هغه بدل نشو. هغه ویښ شو. هغه څوک چې له ځان نه تښتي په هر ځای کې بندي وي، او هغه څوک چې ځان وپېژني حتی په یوازیتوب کې هم آزاد وي. راته ووایه ته اوس ویښ یې که لا هم د فکرونو په خوب کې؟